لوکیشن چې لري نو ته دا غرونه او دا چارته ډېره دا بیخي یو شاهکار ده او داسې ځای نوره دنیا کې نشته ده نو دا چې د دې داسې یو دلته یو صحیح میدان شي یو شین میدان یې که نه چمن یې پکې او ډېر ښایسته منظره یي او دا تصویران به ټوله نړۍ کې خواره شي خو دا به څنګه جوړېږي هېڅ چا په تمه به نه کېږي په خپله باندې ما افغانستان ټیم سره جوړ کړی خو چې منظوري کې د ډوډۍ د لباس د هېڅ شي کیسه کې نه و بس همدا هدف و چې افغانستان ټیم څنګه نړیوال مقام ته څنګه ورسېږي او هغه دپاره مو شپه ورځ قرباني ورکړه دغه د اوس افغانستان نړۍ کې دا چې پوه شولې نو دغه ګورئ دا ته مزار شاه چې ته ما دا خبره وکړه دا اوس دا دوه مرحلې نورې لري دا میدان خاوره ده هر کور باندې یو لاري یو ټرک خاوره کوي چې ته به یې راوړه کې واړوه یو انجینر ورته راولي مفت سره کار کوي یو ول به برابر شي خاوره صحیح ده بل چمن راځي چمن ورې چرته مر دا جبې دي کنه افغانستان کې څومره طبيعي چمنونه دي بد دي جبون د ورزي او د ځوانانو د خلکو باندې وټه کې راوړي ولته بس اچوي دوه کویا نورته وې بس وګورئ راوړي دلته جمعات دلته چمن میدان جوړ دلته ګراوند ان شاء الله دا به په داسې کچه جوړیږي چې د افغانستان په کچه به جوړیږي اوس کومه مرحله دي دا دلته امیر صاحب څه وشي دا کنه کو هوا دا ګذرتل رالی دا قام خپل مذکور پیر واچول په خپل شخصي لګ باندې ساته نه دی ویلي دا وار کده کې دا شګه واچول دا بل دین نشه شه جمعه هم شه د سنگرو مو دار دا د ساده دا کنه چې